مهرباني والسلام علیکم. سلام علیکم جنرال صاحب، تاسو ته شاهین صاحب ته قاری صاحب ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته ما یو پوښتنه دا ده چې دغه تاسو ځان سره یې فکر نه ده کړی چې موږ خو د دښمن کور کې مثلا یا دفتر ده یا کینو جګیږو، دوی ولې موږ سره د مسک کیږي؟ دوی ولې مثلا موږ وزنی نه؟ ځکه چې دوی خو د غني دښمن نه دي. غني به لاړ شي مبین صاحب سبا به ته د ارګ کې ناست یې، خو د دوی دښمني خو تاسو نه ختمیږي ځکه چې دا دښمني خو د وطن دښمني د پنجابستان. نو موږ دفترونه چیرته دي؟ خو هر شی هم په پنجابستان کې دی. دفتر اوس دا خپل دفتر هم په پنجابستان کې ده چې یا سربردګ و یا خبره خراب وکړه. لک صبر وکړه. د ما دفتر دا اوس فل حال زه په قطر کې یم اخیا صحیح ده. نو زه حق لرم چې هر هیواد ته لاړ شم، هر هیواد ته چې زه ځم من حیث یو افغان ادي ما حق ده. ما دینه څوک نشي منع کولی. کېدای شي 15 ورځې پاس ویسټ انډیز ته لاړ شم، شمالي کوریا ته لاړ شم، چین ته لاړ شم. زه یو آزاد افغان یم او هیڅ څوک مې منع کولی هم نشي. حق لرم من حیث یو افغان چې هر هیواد ته لاړ شم. ستاسو دښمني له چا سره ده؟ موږ دښمني له دوی سره نشته، د دوی دښمني له موږ سره ده. له 40 کاله دوام لري. مخکې مجاهدین ګوره د کابل لږ صبر وکړه، دلته لکچر مه ورکوه. د کابل ګوډاګۍ بلواک او بېواکه نظام تر اوسه پورې له پنجاب سره کومه دښمني مخ ته وړې ده چې تاسو دښمني وسره؟ دوی خو دښمني نه دي، دوی نه خو موږ هم تمش کېدلې ده. ته خو د شرنګا بابا لومړی مرستیال یې، تا څنګه ته تمش کېدلې ده؟ نه اوس موږ دا خبره دا نه مثلا چې موږ ووایو چې والا دا خلک موږ د بد او بدتر ترمنځ انتخاب کوو. اوس مجبوریت نه موږ د خلک انتخاب کړي دي چې په یو ځل دې نه شخص راضي، آزاد شخص راضي، تعلیم یافته خلک راضي، نو ولې به موږ د سړي ملاتړ کوو؟ یعنی تر غنی نه بهتره څوک نشته په افغانستان کې تر شرنګا او بړنګا؟ نه یاره په اوسني وخت خو چې ورته ګوري فکر نه کوم چې اوس شاهین صاحب هغه ویډیو یې واچوه. په اجازه باندې زه به یو ویډیو واچوم چې تاسو ووایئ چې هغه ډېر سړی دی، فقط 15 ثانیې وخت راکړه جنرال صاحب. مهرباني. ښه تر هغه نه ښه شخص یعنې په افغانستان کې بل څوک نشته چې تاسو ملاتړ کوي؟ کوم هیواد کې؟ زه همدغه نږدې یا په افغانستان کې یم، یا په خلک د افغانستان وتي همدا داخل د افغانستان کې په نیم ساعت لار هم ده، زه حد اقل یو ساعت ونیسه. مقصد افغانستان له پولو نه بهره و د اوس وخت لپاره بهر یم. خو 15 میاشتې بعد بیرته درځم، 15 میاشتې بعد مخکې بیرته کابل ته جان ته ځم. 15 میاشتې مخکې مامال ته سړی خو 15 میاشتو کې لاس وارې له امریکا نه ځي ورځي. دا خو دومره مهمه خبره نه. مطلب اوس وخت کې په هیواد کې دننه نه نه خیر. بس صحیح شو صحیح شو. دغه ویډیو وګورئ تاسو. جنرال صاحب محترمه ویډیو تیاره ده. د ویډیو تاسو پلی کوم دغه سوالونه چې تاسو لرئ یعنې موږ نه دغه سړی درته ځوابوي د اوس چې د ویډیو وګورئ. مهرباني. السلام علیکم. سلام. السلام علیکم. 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 سلام. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بس توره وکړه. هغه د شعر او شاعرۍ ویډیو هم شاهین صاحب تیار ویلي که نن غواړو چې لږ شعرونه مغه کړو. ښه عصمت وطنجاره تر دې پاسته رزیل سړی به نور په افغانستان کې څوک وي صاحبه چې ته وایې د دې بدیل نشته. یقیني دغسې شین خر خو موږ نسو پیدا کولی نو ځکه چې دغسې سلامونه په یو دقیقه کې 1500 سلامه دا خو ولا د انسان له وسه بهر خبره ده. خو مجبوریت ته هم بیا مجبور کاکا وایي هندو ته هم ماما وایي. نو ته نه خو که باید کې خار ناست وایي ګوره بهتره به دا په لسهاو میلیارده ډالر چې دی را لږ صبر وکړه. لسهاو میلیارده ډالر نو خو چاته ورکوي؟ خو کورونا په باره کې ما په میلیونونو ډالر ټول کړ، ټول نه ودیا کور نه ووته او خلکو ته 4.5 کیلو غنم ورکړي دي. میلیونها ډالر یې څه کړم؟ میلیونها ډالر یې ټول کړه. هغه ما ته نه دي ټول کړي، هغه ځان ته ټول کړي، رولاګۍ ته ټول کړي دي. تا ته یې څه کړي دي؟ ته له هېواده بهر خو دا کوم ملک کې به سوسیال او کلبسو ته ناست دی او وروره لګیا یې دلته وایي چې په میلیونونه ډالر زه څه کوم؟ زما د ژوند
هغه په همغه حالت باندې وي، د ارګ سرکونه د کنډ او کپر وي. زما هیواد کې برق نسته، ګیس نسته. خو صحیح ده. زه اوس سوسیال ته نه یم، زه مزدوري کوم تهران کې یم، ورګله بلوار ابوذر کې، ورګله شهرک عباسی کې، ورګله تهران خو ځل کې افغانستان یا د خو برق هم نه کوي. او بل خبره دا خو صحیح ده کسل میلیونه راوړي، 100 میلیونه کاتیا میلیونه ځان ته وایي، دا 10 میلیونه خو ما ته بیا لو دا سړی 100 میلیونه راوړي، د افغانانو د وینو په بیه باندې درته پیسې راوړي. دلته د ناټو جګړه په مخ باندې بیا دلته د اردو عسکر د نیویارک د ساتلو لپاره وژل کېږي. دا د خپل زوی سنګر کوي، بیا زه منم. لو دا سړی دا خو څه غني ته نه ورکوي، دا د هغه عسکرو د وینو په بدل کې درکوي چې د امریکا جګړې د امریکا د دفاع په خاطر دلته خپلې وینې تویوي، د واشنګټن د امنیت د ساتلو لپاره دلته وینې تویوي. ولې ایران ته ناټو پیسې نه ورکوي؟ ولې امریکا ته نه ورکوي؟ ایران ته څه ولې هغوی ته نه ورکوي؟ بیا کله په دې خبره باندې عسکر درته وژني، د ورځې د 300 عسکر طالبان توت ته خېځوي. دا د هغه خونبها ده چې دوی ته ورکوي. 80 میلیونه ورکوي، 100 میلیونه ورکوي، 80 میلیونه جب کې اچي. عسکر د هلته لګیا ده په سنګر کې وچ غول خوري، واښه خوري، او دوی وروره له کوډ نواد نه په میلیونونو ډالر خاص د کور د کرایې دپاره باسي، ضد د زرې موټرو دپاره باسي، په دوبۍ او په اروپا کې د عیش او عشرت دپاره باسي. ستا بچی جوالي په اوږه پړی روان دي، دې خنزیرانو بچي ښوونځي ته پتلون کړي روان، هغه امریکا او د اروپا او د لندن ښوونځیو ته. د تا عسکر په کور کې له کونډې سره جنسي تېری کېږي، د تا د عسکر د پاتې یتیمانو سره کم حالت کېږي، د دوی بچي دي په اروپا کې په ګیسټ هاوسونو کې مزې کوي. اولاو ده تر کله پورې به تاسو دا تور پلسترونه په دې سترګو درته راکش کړي؟ لږ راویښ شئ. ملي منافع هم دې ته وایي چې له یو د اردو له عسکر سره امریکایان جنسي تېری کوي. ملي منافع همدغه دي چې وزارت دفاع وزیر د ملالۍ شینواري سره هغسې نخرې کوي. ملي منافع همدغه دي د فوټبال فدراسیون د جنکۍ توت ته خېځوي، ځان یې ورسره کوي. دې ته ته ملي منافع وایي؟ ملي منافع همدغه ته وایي چې څو مردګوان د باګراوند ته ښځې بیایي، دې ته ملي منافع وایي. ملي منافع هم دې ته وایي چې یو لغړی قومندان د میلر په غېږ کې مردارېږي. ملي منافع هم دې ته وایي چې جوماتونه او مدرسې دې بمبارېږي. ملي منافع هم دې ته وایي چې علما دې په زندان کې پراته وي. ملي منافع هم دې ته وایي چې امریکایان د دما انګړ ته راکوزېږي، دما د خویندو په اوربل کې د لاس وهي. ملي منافع هم دې ته وایي چې یو تورسري په کوڅۍ کې د اسامه لټوي. ملي منافع هم دې ته وایي چې په زرګونو امریکایان په لکونو دې راځي، دلته دې په خپل ملک کې ما وژني. ملي منافع هم دې ته وایي لږ عقل پیدا کوي، لږ ضمیر پیدا کوي. که عقل خرڅلی ما به تاسو ته یو 2 دړۍ اخیستي وو، څه وکړم؟ یا که عقل لرګی وای سهار او بېګا به مې په دې څټ څټ پې وهلی. عجیبه خلک دي. ټول افغانانو نه مداخله ده چې ناامیده کېږئ مه. د دې خاورې مالکان مونږ یو. یو افغان به ځي په امریکا کې به جارو وهي، یو افغان به ځي امریکا کې به کاسې مینځي، یو افغان به ځي هلته به سپي مینځي، یو افغان به ځي هلته به سړکونه پاکوي، یو افغان به ځي ورور هلته به په امریکا کې او په اروپا کې د سپین ږیرو پیمپرې پاکوي. امریکایان به دلته راځي مسله د ما په ملک کې به باچایي کوي، امریکایان به راځي مسله د مونږ په ملک کې به بدماشي کوي. څوک به نه وي چې د امریکایانو په مقابل کې ودرېږي؟ نه، دا کېدلی نه شي. مونږ د انتقام جویۍ د اسلامي امارت غازیان او اتلان په انتقام اخیستلو کې د ټولې نړۍ تر قوتونو غښتلي او ویاړلي خلک دي. هر وحشت ته په خپل وخت طالبانو غبرګون ښودلی ده او د مظلوم افغانانو انتقام یې د امریکایانو په بیسونو کې ننوتلي د هغوی نه اخیستی دي. دا ویاړ له افغانانو سره ده. د امریکا تر 800 زیات بیسونه په نړۍ کې شته. داسې نر دې څوک راوښیي د امریکا بیس ته د خالي چپ وګوري. واحد افغانان دي چې د امریکایانو بیسونه ریز مریض او دړې وړې کړه. د امریکایانو بیسونه یې له خاورو سره خاورې کړل. امریکایان یې په خپلو بیسونو کې دننه ووژل. بې له دې چې کومه تلاشي ورکړي لکه زمری د بیسونو په دیوالونو وروختل. ورشئ د طالبانو اتلولي له امریکایانو او د سکاټ میلر نه پوښتنه وکړئ. دغه سکاټ میلر یې څو وارې په سوري ننویسته.
ولې د امریکا او د نورې نړۍ چارواکي افغانستان ته په نااعلان شوي سفر راځي؟ ډار ده که نه؟ ډارېږي، غیرت نه لري. نو د طالب مقابله د هر شغال او پیل او خنزیر کار نه ده. طالب د دې وطن اصلي بچیان دي، د دې وطن د دفاع په خاطر باندې خپل د وجود غوښو نه بارود تاو کړي، د دې وطن د دفاع په خاطر او د دې ملت نه د انتقام اخیستو، د غربیانو نه د انتقام اخیستو په خاطر په 10 ټنه باروتو باندې د پس ناز د امریکانو بیسې ختم کړی. څو لوچکان، څو فلبرایټان، څو غله، څو سوسیال خواره هغه دې راشي د دې ملک ذمهواري دې واخلي. طالب ته دې ووایي چې ته په قندهار کې دفتر درته جوړم. ته څوک یې؟ خو نن یې که سبا یې له عد نه دې لکه د چرګې له کونې چې هګۍ وځي دغسې دې باسم، بیا به څه کوې؟ نن یې که سبا یې کوې دومره درته سبا طالبانو لږ تنازل وکړو خو له عد نه دې باسي، بیا به پارک کې طالب ناست وي. محبه ته کنرې ورسه امریکا نه د خپله ښځه راولي، عبدالله کنرې له هندوستان نه د خپله ښځه راولي، غني کنرې خپله لور دې راولي، خپل زوی دې راولي افغانستان ته. نران نه یاستئ، غیرت نه لرئ چې د طالب دا ګرمه ګولۍ دې تاسو په تندي خېږي که نه؟ تاسو نران یې د هر د سیمټي دیوالو له شا نه راوځئ. هر څوک چې غره کې ولې راشئ، بسم الله که موسهي ولسوالۍ ته د کابل راشه، سروبي ته راسه، هلته بیا ډوزې ووله، خاک جبار ته لاړ شه کنرې، خو جراواس د کابل په زړه کې د هلته لاړ شه. څه طالبان دې وروره مریخ ته لیږي که دې نه لیږي؟ نو چې وخت ته له ډاره له عد نه وتلی نه سې، له یو نوي کوډ نه دې درګرده غلاګانې روان دي، ته طالب ته په قندهار کې بیا دفتر ورکوې. خپله دې د طالب له ډاره د ارګ نه 15 دیوالونه تاو کړي. هر چارواکی چې وګوري سیمټي دیوالونه یې له کوره تاو کړي. ولې دا له چا نه تاسو ډارېږئ؟ خو له دې نه ډارېږئ چې د دې ملت بچي رښتینې وارثان راځي او په مرۍ مې پکار راتږدي. همدغه رازق دې د ملر په غېږ کې مردار نه کړ، د ولایت په منځ کې ونه ویسته، عزیز الله کاروان دې د ښځې په څنګ کې ونه ویسته. نور داسې په سلګونه د امریکا او د ناټو مزدوران طالبانو په باندې عدالت پلی نه کړ. د کرزي ورونه څه سول؟ دا نور خاینان بلیک واټر قراردادیان څه سول؟ نور خو د تاسو ملا ماته ده، په چا باندې جګړه کوئ؟ خو د اردو عسکر دین په درجنونو د ورځې طالبانو سره یو ځای او دا ډېر ښه زیری ده، ډېر ښه خوشبختي ده. د اردو عسکرو ته مو پیغام ده چې د دې غلو دپاره ځانونه مه وژنئ، راشئ د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږئ، راشئ د دې ملت تر څنګ ودرېږئ. تر کله پورې به تاسو د امریکانو مزدوري کوئ؟ تر کله به د امریکانو د اشغالګرو تر څنګ ناستئ؟ لږ مو سر په ګریوان کې کته کوئ، چا سره په جګړه یاستئ؟ سبا په همدغه کابل کې طالب حاکم کېږي، ته په کومو سترګو طالب ته ګورې؟ امریکایي باداران دې روان دي په زور هم چې امریکان د افغانستان جګړې ته راکش کې نور نه راځي. بله ناټو بیا نه جوړېږي او نه د موږ د امریکا له ټکنالوژۍ نه څوک ډاروي. تاسو څه کړي دي؟ افغانستان ته مو کوم پرمختګ ورکړی ده؟ د کابل ګوډاګۍ اداره ده، کوم شلډا ځای مو جوړ کړی، کوم راکټ مو جوړ کړی، کوم مرمیو کالتوس مو جوړ کړي، کوم پیشرفت او ترقي او تمدن تاسو موږ ته راوړی ده چې په هغه باندې ویاړ وکړئ؟ طالب خو نر باندې درته وایي چې ما د امریکانو په میلیونونو ډالر ټانګونه د 2000 افغانیو په بوشکې باندې ریز مریز کړل. د امریکا ټوله ټکنالوژي مې په یو بوشکې باندې په بل مه کړه. تا څه کړي دي؟ او دغه بوشکه د موږ دپاره افتخار ده. تر دې غښتلې اسلحه هېڅ نړۍ نه لري. د نړۍ ټوله دنیا ته لاشه بوشکې غوندې زیړې بوشکې غوندې اسلحه نه لري. که یې درلودلی نو امریکانو سره به یې جګړه کړې وه. نو موږ خپل زیړه بوشکه د امریکا په ټولې ټکنالوژۍ نه ورکړو، په P-52 هم نه بدلوو. مخکې مو په زیړې بوشکې اشغالګر مریخ ته لېږه، اوس یې له مریخ نه پې باندې راخوسې کوو، د ځمکې تل ته یې رسوو. اوس طالبانو ډرون پیدا کړی، اوس د ډرون په وسیله باندې طالبان هماغه بوشکه چې غلامان یې پې مریخ ته لېږه،
اوس یې بیرته له مریخ نه کته کوي د ځمکې تل ته یې رسوي. نو امریکا د طالب مقابله کولی شي؟ طالب سره الله ولاړ ده، طالب سره د الله نصرت ده. کنې دا کېدلی نه شي چې په میلیونونو ډالر ټانګونه وسایل د امریکا پرمختللې ټکنالوژي دی یوه بوشکه ماته کړي. تاسو ویډیوګانې نه دي لیدلي؟ جوړ مې کړې که جوړ مې نه کړې؟ جوړ دی که بوشکه دې جوړه کړه، طالب به منم دی. دا بوشکه به په موزیم کېږدو، دې بوشکې د امریکا مازغه پې باندې وشینده. تا چې کړي د کابل ګوډاګۍ ادارې، خو چې کوم ټوپک امریکانو درکړي هغه درنه طالبانو ونیوه. امریکانو رینجر درکړه درنه طالبانو ونیوه. امریکانو حامي ټانګونه درکړه هغه طالبانو نیولي، بارودونه یې ډک کړي بېرته په تا در پسې کړي. تا چې کړي دي نو غلام او مزدوره ورځ به دې راشي چې په دغه بوشکه به دې کښېنو، یا به دې مریخ ته لیږو یا به دې له باره نه ولو د مځکې تل ته به دې رسو. نو بوشکه دې زنده باد وي، طالب دې زنده باد وي، د دې غیرت او د دې شهامت او د دې عزم دې زنده باد وي. یقیني چې موږ ته تاریخ وګټه، یقیني چې اشغالګر یې په ګونډو کړه، یقیني چې موږ ته ازادي راوستله، یقیني چې د موږ ویاړونه دي د موږ د زړه تڼاک یې په امریکانو باندې ماتې کړې. هغه نخرې له امریکانو سره طالب وکړه، د دغه بیرغ او د دغه د طالب د ټایټل د دې نوم لاندې د امریکا امپراتوري ماته کړې ده. نن بیا ته وایې طالب راجیکسي طالبان ادرس نه لري. ټوله دنیا د طالب ادرس پیدا کولی شي. شرنګا بړنګانو ته خو د هر د دیوالو شاته ناست دی، طالب د تا ادرس څنګه پیدا کړي؟ ته خو په حال کې له خپل معاونینو سره له ډاره نه شې کتلی. ورځې دې را روانې دي بچو چې په همدغه ارګ کې به انشاءالله وژل کېږي. ورځې دې را روان دي چې په تا به عدالت پلی کېږي. هغه ورځې را روان دي چې نړۍ به دې ننداره کوي. په تاسو به د ویتنام او د ایران تاریخ تکراریږي. خوند خو به هلته وکړي چې امریکان د امریکا ویزه هم درنه کړي. اول ته دې پریم نږدې، بیا به تاسو څه کوئ؟ طالب خو هغه نوم دی چې تا نن نه 15 کاله مخکې لا طالب نه منه. او طالب نه منه، ولې نه منه؟ پنجابی راډیوګانې او ژورنالستان غرد او برد او نخرې دنیا ورته راغلې، طالب تروریست او طالب دهشتګر او طالب پنجابی. نن هماغه طالب درته ولاړ ده، هر څه در باندې په زور مني. بندیان نه خوشي کړه. ولې نه خوشي کړه؟ که بندیان مې خوشي کړه په اروپا باندې به د اپینو سیلاب راسي. کومه د سیلاب قرانه ده؟ بندیان نه خوشي کوم. ولې؟ د استرالویان وژلي. نو استرالویان دغه بې ضمیر او بې غیرته دا پوښتنه خو وکړه چې امریکایان دلته چې راغلي وو، اشغالګر چې دلته راغلي وو، موږ سره کرکټ کوه، ټینس یې را سره کوه، خو جګړې ته راغلي وو. نو زه خو یې غاړه کې ګلان نه شم اچولی، زه خو ورپسې اروپا او امریکا ته نه یم تللی. نو راغلي د جګړې دپاره وو، هغه زه وژلم، ما هغه ووژل. ته وایې بندیان نه خوشي کوم. ولې؟ نړیوال یې وژل. دا نړیوال دلته راغلي تیشته، نړیوال خو به د تا د مور میړونه وي، نړیوال خو تا ته ډالرې درکولې. زه خو یې وژلم، ما نه راغوندې بېرته ووژل. نو د اردو عسکر راپورته څه تم تاریخ پرېږده، تا سره ټوپک ده. دغه رجال برجسته چې طالبان بیا ورته بیس ورته ریز مریض که په دې کابل کې د پل محمد خان سره یې ځای و. ورځ ته تېرېدم، یو کس راته ویلي وی ورته ګورم داسې مې ورته کته، د بیس سیمټي دیوالونه عین د غازي سټېډیمه پورې ځغلولي وو. نو رجال برجسته والا هلته چېرته دیوال ته ناست هم مړ وو، که ګیلاس لاسکي مو مړ وو. نو د دغه رجال برجسته عسکرو ته وایم چې ګورئ تاسو هم افغانان یې، دا هېواد په تاسو حق لري او تاسو ټول دغه لوړپوړو چارواکو ساتنه تاسو کوئ. د الله روی مو دروړی ده، خپل افغانیت ثابت کړئ. سهار چې جګېږئ توپکو متیارې مرمۍ ورتېرې کړئ. چې کم چارواکی یم لیده په دې تندي باندې ولئ. 10 چارواکي د رجال برجسته کسان مرده کړي. زه درته په ایمان او په یقین وایم چې سوله به راځي. رجال برجسته ځوانانو بیا در باندې غږ کوم، د رجال برجسته د امنیت ملي د رجال برجسته ځوانانو، افغانان احساس لرئ، ضمیر به لرئ،
غیرت به لرئ، کنې لرئ، نن بېګا د ما خبرې واورئ، سر په ګریوان کې کته کوي. لږ سوچ وکړئ، هغه نه پاس مو ټوپکو ته مرمۍ تېرې کوئ. سهار دا وزیران ټول تاسو ته راځي، یو دانه 10 کسان امرالله صالح شړونګا هغه پیتپوزی اسدالله خالد دغه 10 کسان مردار کوي که سوله را نغله. افغانستان مو 15 کاله پس د جاپان مقابل کې نسو، بیا مې راسئ غرغره مې کوي. خو دا کار به تاسو کوئ، مونږ هم کوو، خو لږ وخت به واخلي. تیار ټوپک درکړی ده، تنخوا دې درکوي. قسم په خدای د افغانستان په تاریخ کې به د یو اتل او د یو قهرمان په صفت باندې د تا نوم ثبت سي. وعده درکوو د رجال برجسته کارکوونکو، د رجال برجسته عسکرو، وعده در سره کوم د الله په ذات مې د قسم چنده درته کوم، د تاسو نومونه به د سرو زرو په اوبو باندې لیکو. خو دغه کار سبا نه ورته اراده وکړئ، د خپل مشران په دې تندي باندې ویلی. الله مو نیکمرغه کوي. د رجال برجسته ځوانانو د ما په خبرو غور کوئ. که غواړئ چې عزت مو په ځای شي، ناموس مو په ځای، افغانستان زر آزاد شي له دې ګوډاګیانو نه، نو سهار نه له خیره سره اقدام په دوی باندې وکړئ. اول سالګی شړونګا دغه 10 کسان دا له مخې لرې کوي. محب ټامي دا ټول په تاسو ځان ساتي، لیکن ته له لوږې مرې. هغه خبرې له یو نوي کور نه د تا په وینو باندې امریکا نه پیسې اخلي، بېغمه خپل عیش او عشرت کوي. ته په رجال برجسته کې د سیمټي دیوالو شاته بند کړی، بله ورځ به بیا در باندې موټر بم وسي، ټول به مردار سئ. له دې نه ښه ده چې شهید سئ. وویله دا خنزیران وویله افغانستان آزاد کړه. د امریکایانو د شوي غلامۍ انتقام ترېنه واخله، د دې مظلوم ملت د قتلونو انتقام ترېنه واخله. افغانه طالب د دې وطن د دفاع په خاطر په ځان په وجود پورې بارود تړي. د رجال برجسته کارکوونکي ته تندر وهلی، ټوپک دې در سره ده، په دې مازغو یې وویله مازغه یې باندې وشینده، یا د شاله خوا وویله دا سترګې داسې بوټي بوټي راووځي. وعدې اورېده. سلامونه انجینر صاحب محترم. وعلیکم السلام ستر جنرال، قهرمان جنرال، بلبل جنرال، زمونږ د ټولو د مجاهدینو د لومړي ګل جنرال. الله دې صحت درکړي. ډېره ښکلې برنامه. اول تا ستر جنرال صاحب او بیا شاهین وردک صاحب، ډاکټر صاحب کریم تڼیوال، سیر افغان، زاهد افغان صاحب، ټول ورنه څوک چې دا سټوډیو ګوري، ټول ته سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله هم خوشحاله لره. او بیا ستر جنرال صاحب ته د دې سټوډیو مبارکي وایي. ماشاءالله دومره ښکلی ښکاري چې لکه همداسې الله دې خوشحاله لره، الله دې صحت درکړي. او انشاءالله دغه نه معلومیږي چې موږ او تاسې څنګه ورځ په ورځ باندې د دوی په دې پروګرامونو، د دوی په دې مقصده ادارې په هغه حکامو باندې چې کوم کارونه شروع کړي، انشاءالله نږدې وختونو کې به ټوله کامیابي انشاءالله موږ او تاسې وینئ چې دوی په مړو سترګو باندې دوی د جرګې والا کابل ته روان دي او هېڅ هم په لاس رانه وړل. او الحمدلله مجاهدینو هغه خپل کامیابه پالیسي، اسلامي پالیسي، هغه پالیسي چې هغه باندې ټول مسلمان امت او ملت فخر کوي، هغه پالیسي باندې الحمدلله ولاړ دي. او کفار هیڅ کله هم د حق مقابله نشي کولای، او نه د کفار هغه تالیسټي، هغه مفسدین مرګري اسلام مقابله کولای شي. ان شاء الله نږدې وختونو کې به ان شاء الله چې په افغانستان کې دا سپین ښکلی بیرغ ورپیږي، او دا نږدې وختو کې به ان شاء الله دا خلک، دا څوک چې په شرم او حیا نه لري او بې سواده دي چې هغه پښتو هم نشي لوستلی، یو شعر هم نشي لوستلی، څه پکې د قرآن آیاتونه نشي لوستلی، دا به ان شاء الله چې د خپلو پخوانیو کمونستانو د هغوی په انجام باندې بلخیره سره داسې به راکشو د اریانا چوک ته، او ان شاء الله چې ټول خلک به انتظار ورته ناست دي او د دوی تماشه به کوي له خیره. او د ما خو زړه د ستر جنرال صاحب چې دا باج ورونه د دوی چې دي دا باج ملګري دا له خیره دا باغویش ورته جوړ کړو ځان چې پنجرو کې واچو چې د افغانستان د ملت دپاره دوی یو نمونه سي چې هر څوک راځي لعنت پې باندې وایي او د دوی سیل کوي د پنجرو کې ماچوري له خیره. د دوی پرېښودل نه دي پکار،
او د ډیرو وجلم نه دي په کرم د پنجري خې دي چې کاچولې مې خلک راځي چپلا کوي ولي او بت باندې وایي نو الله دې ان شاء الله په نږدې وختونو کې موږ او تاسو هغه حقيقي ارمان هغه د مجاهدینو د وینو ارمان هغه د مجاهدینو وینې چې توې سوي دي هغه د خدای پاک په خپل دربار کې نور هم قبول کړي چې دغه په وینو په برکت باندې په افغانستان کې اسلامي شریعت اسلامي حکومت عدالت راشي او دا کمونستان رزیلان مفسدان امریکایان ناټو او د هغوی مرګري دا ټول لخر په افغانستان کې پړ مخې پراتی ذلیل پراتی او د اسلام بیرغ د دې په سر باندې ولاړ وي ان شاء الله ډیر زر به دا وخت راشي الله دې خوشاله رستر جنرال صاحب الله دې کامیاب لره الله دې مجاهدین دا ټول کامیاب لري قدرمن ان شاء الله معزاتو کا یقیني دغه شل 15 ورځې تقریبا د سیمون لا د انټرنیټ لستون سره مخ او د جای مم تغیر کړی و نو الحمدلله ټول ستونزې حل شولې سره د سټوډیو د مونږ یو افغان ورو دا هم سره په دې کې مرسته وکړه الله دې سره خو کی سټوډیو برابر شو نن د مونږ لایف خبرونه لاس تقریبا ختم کړله زما ایډیو هغه ختم شوله او بیا مو هغه ایډي یو بل ایډیو هغه من هغه الحمدلله لاس تقریبا همدغه د ملګرو اخلاص او ګمنامه مبارزین د دوی مرسته او بیرته لاس دقیقې پاس له همغه پیج نه راوړو که دا پیج ختم سي بل او وجه څه وه دغه بیرغ لایف یې مخکې کې راته ودرو چې ته دا بیرغ لرې که نو دا ویډیو دې هم ختمه کړه ویډیو مې هم ختمه کړه له آی ډي نه ورته تېر شولم خو دا مې قسم کړی ده چې له دې بیرغ نه ولاکه تېر شم دې بیرغ د دې ټایټل د طالب د نامه لاندې زرګونه لکونه افغانان قربان شوي دي زه به د یو لایف په خاطر باندې له دې بیرغه تېرېږم والله بالله که تېر شم چې دا اوس د سوشل میډیا له مخې مې ورکوې که نور مې هېڅ واس نه ځم جوماتونو کې تقریر درته کوم هلته به بیا څه کوې والله که چې تر څو مې په وجود کې ساه چلیږي وینه مې رواني دا بیرغ ده دا کلمه پې لیکلې ده دا به تر هغو پورې رپوو چې تر څو پورې مو په وجود کې ساه وي تر څو پورې په لاسو کې دم وي کابل راپو په کابل نه خیر نږدې وختو کې بالکل دا مو ارمان ده دا دې بیرغ نه تېرېدل دا د ساکشویان واوري چې دا بیرغ به رپېږي دا به همدغسې د تاسو په موبایلونو کې رپېږي انشاءالله تاسو به ورته ګورئ د مونږ بیرغ به رپېږي ځکه دغه بیرغ چې خالي او عکس به هم چا سره او تا د ژوند کولو حق نه ورکوه نن ورځ خدای راوستی چې زه دا بیرغ رپوم نن مارمان هم دا د پوره کېدونکی ده چې دا بیرغ درته رپوو لاس اخلاص توره د ناټو بیرغ منه تا په ما د امریکایانو بیرغ منه خو ما درته ویلې چې زه به دا بیرغ در باندې رپوم نن مې د ټولې نړۍ جمر ټول کړه له ټول افغانستان نه د امریکایي اشغالګرو د ناټو د یرغلګرو د 250 هیوادونو بیرغونه ټولیږي او په جای سپین او محمد بیرغ لګېږي نو زه څنګه دا بیرغ د لایف په خاطر ته تېر شم په ژوند نشم تېرېدلی لاس د خلاص تا په هغه ریپورټ کاغه نه مې درته غاټ راوړه دغه هېڅ پروا یې ونه کړې لاس مو خلاص کړ شیانو د غل پربیټانو امریکایي غلامانو مزدورانو دا قربان شم والله کوم د تاسو پلار له دې بیرغونه تېر کړي دا د تاسو له واس او توانه وتلې ده وروره ستر جنرال صاحب دا هغه کلمه ده چې په ورځ د قیامت کې به ټوله دنیا یوه خواته او دا کلمه بل خوا دا به تنه درنده وي دا کلمه هغه کلمه ده چې په دنیا کې به ټوله دنیا یوه خواته سي تنها دا کلمه به انشاءالله کامیاب وي تنه او دا به مغلوبه کوي انشاءالله دا کفار دا کلمه هر وخت کامیاب ده انشاءالله دې هیڅ فکر هم ونه کړي چې دا کلمه به دوی ټیټه کړي او یا به د دې کلمې نه دوی کامیاب سي دا کلمه د محمد رسول الله کلمه ده دا د اسلام بیرغ ده دا د قرآن بیرغ ده دا به انشاءالله د دوی په سرو باندې موږ ورته ټکوو او دا هغه کلمه ده چې دا په ټوله دنیا انشاءالله موږ رپوو خوشحاله قدرمن شه دلته د وطن ګوند په نامه باندې